د افغانستان د زراعت اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې راتلونکي کال کې به پر 15,000 جریبه ځمکه باغونه جوړ کړي. د زراعت وزارت سرپرست په کابل کې یوې خبري غونډې ته په خبرو کې وویل چې واک ته د اسلامي امارت په رسیدو سره د زراعت وزارت له نړیوالو او داخلي مؤسساتو او نورو بنسټونو سره ګټور بحثونه ترسره کړي دي او په دې ناستو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. د نوموړي په خبره راتلونکي کال کې باید وزارت پر شاوخوا 15,000 جریبه ځمکه باغونه جوړ کړي. ما در سال آینده در نظر داریم 4,840 جریب زمین باغ برای خرما، شکرپاره و آلو بخارا و سیب و انار و انگور و گلاس در ولایت‌های مختلف احداث نماییم و همچنان اعمار 74 باب سلفر حاوس جهت پروسس و خشک نمودن شکرپاره در ولایت میدان وردک و بامیان و ایجاد 2 فابریکه پروسس و بسته‌بندی میوه‌جات در ولایت فرا و کندهار و توزیع بیشتر از 1000 بسته باغداری برای تشویق باغداران در 16 ولایت و آموزش و ارتقای ظرفیت 16,000 باغداران و کارمندان ترویج در 16 ولایت از پلان‌های آینده وزارت زراعت برای سال آینده در بخش باغداری است. د کرنې وزارت سرپرست مولوي عبدالرحمن راشد وایي چې په روان کال کې زیات شمېر کروندګرو ته اصلاح شوي تخمونه ویشلي او دا لړۍ لا هم روانه ده او په نږدې راتلونکي کې به یو ځل بیا زرګونه بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه ورکړل شي. مؤسسه IHH کشور ترکیه به مقدار 100 تن گندم اصلاح شده برای وزارت زراعت و مالداری تسلیم نمودند. در آینده نزدیک 100 تن دیگر را تعهد نمودند و این مقدار گندم اصلاح شده از تحلیل و تجزیه بعد در مناطق مناسب به دهقان و مستحقین توزیع می گردد. د نوموړي په خبره دغه راز د ځنګلونو د پرېکولو د مخنیوي لپاره یې هم یوه طرحه چمتو کړې ده او د اسلامي امارت د وزیرانو د شورا له لوري هم منظوره شوې چې د یادې طرحې په پلي کېدو سره به د ځنګلونو د وهلو مخنیوی هم وشي. وزارت زراعت در هماهنگی با سایر نهادهای به منظور حفظ و جلوگیری از قطع جنگلات طرح را ترتیب نموده. خوشبختانه از سوی شورای وزیران امارت اسلامی افغانستان منظور گردیده. برای تطبیق این هیئت نیز گماشته شده و این امر در جلوگیری از قطع جنگلات بسیار مؤثر است. افغانستان یو له زراعتي هیوادونو څخه شمیرل کیږي او تر ډیره یې د خلکو تکیه پر زراعت ده او له دې لارې خپلې د ژوند چارې مخ ته وړي.